فساد نہ مراد نفاق دے، دا فساد نہ مراد دے کی کفر دے، گناہوں دی اور نفاق دے، اور دا فساد دے چلی سر دنیا کے نقصان راضی معاشرہ بربادی کی. دا شان ابن کثیر ذکر کری. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ فساد سے شے دے هو الکفر والعمل بالمعصیہ. امام ابن کثیر دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے کہ فساد پزمکہ کس شے دے، آغا کفر دے او گناہ کول لی. دا شان قول دا ابو العالی رحم اللہ نہ دے کہ دا فساد نہ مراد معصیت دا اللہ دے. ناوی انہو من عصى اللہ فی الارض او امر بمعصیت فقد افسد فی الارض. چاچے دا اللہ نافرمانیوں کا پزمکہ کی یاد نافرمانی حکمیوں کو نو دا پزمکہ کی فسادوں کو دا مفسد دے. لأن صلاح الارض والسماء بالطاعة، ذکر آسمان او دزم کی صلاحیت دا اللہ و دا رسول پتابداری دے. دیو جنگورا ہر غصوب چی دا اللہ نافرمانی کئی نو دے پا دغا درجی دا نافرمانی کی پزمکہ کی فساد خوری. نو طولو کی لئے نافرمانی شرک و کفر، نو لئے فساد شرک و کفر دے. بیا اور پسی نفاق دے، دارنگی عام گناہوں دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچویل شدویتا لا تفسدوا فی الارض، فساد مکوی پزمکہ کی پا سبب دا کفر و دا گناہنو او پا سبب دا حکم دا گناہنو. قالوا ندی پا جواب کیوائی انما نحن مصلحون، بے شک منگ اصلاح کون کیو. اصل کی منافقان و راز باز با دا کافر و سرو مسلمانان و سربم کے ناستل نچے مومنان و برتوی دا خو فساد دستاس و تعلق خو کافر و سر دے ندائی بوئی یر منگا دا مسلمانان و دا کافر و پا منس کے اصلاح کو. تفسیر مدارک کی ہوئی مصلحون اے بین المومنین والکافرین بالمدارات، امون چے مدارات کو دا دائی پا منس کے خیر خواہی کو. اسم منافقان حکمرانان چے اغد کافر و مرگری نیو طرف لداو یا دا مغرب والا و یورپ والا اغید اسلام نڈیر بدزونشی نمونگ دا مسلمانانو دا دی پا منز کے دا صلح کردار ادا کو. دا پخوا خبراو صلح کو یرا چی دی دیو بل دا نظرین خبر شی چی اسلام ستوئی او مسلمانان خبر شی چی کفر سلوئی. قالو دی پا جواب کیوائی انما نحن مصلحون، بے شک منگ اصلاح کون کیو پمند مومنانو د کافرانو کی. الا خبر شی رب العالمین فرمائی انہم هم المفسدون، چه بے شک دغ منافقان هم المفسدون هم دوی دی فساد کون کی. وی دازان لے چی نم دا مصلحی ہے نو اے مومنو پہ جنا چے مفسد حقیقت کے دارے اگر هم المفسدون ہوئے یعنی بس پا معاشرہ کی تب ہوئے چے بل سو گڑو مفسد شتے دینا ددینا چے آغا یو طرف تزان تا مسلمان ہوئی لیکن راز باز مدد اور نصرت دا کافر سر دے وہی مفسد پا حقیقت کے دغا دے. الا خبر شئی انہم بے شک دوی هم المفسدون هم دوی دی کامل مفسدان، کامل مفسدان دی ولیکن لا یشعرون لیکن دی پوہی گنا اپل فساد بانی پوہی گنا آغیتے نم دے اصلاحی ہے. ولیکن لا یشعرون لیکن دی پوہی گنا دی اغفل فساد تنم دسیخ ہے آغیتے نم دے اصلاحی ہے دی پوہی گنا دی اغفل فساد ادراک نشکولے. اللہ رب العزت دوین آغا شعور ویل مغستے او دی د سر په خپل فساد باندې پویږي نه. وی خبردار شیوم دوی دی مفسدان لیکن دوی پویږي نه. بل حال ذکر کړي او قران داسې کتاب دی
چې تر قیامت پورې څوک د اسلام سره دوکي کوي مسلمان ته ضرر رسي او هغه ته نوم د اصلاحي خه نو الله دا وایي چې دا هغه منافق دی چې کوم د الله د حبيب په دور کې منافقانو او خپل فساد ته د اصلاح نوم خه واذا قيل لهم كل چويل شدويتا آمنو ایمان راوڑی کما آمن الناسو لکسرنگی چی ایمان روڑے دے نور خلقو الناس کی آخو الافلام دا آہد دے نو کہ الافلام پا الناس کی دا آہد شی نو دین مراد دا سے کما آمن الرسول ومن معہو وهم ناس معہو ہدون ایمان روڑی لکسنگ چی ایمان روڑے دے نور خلقو یعنی نبی علیہ السلام او داوی غمالوم مرگرو چ مہاجرین و انصار دی یا الناس کے الف لام د جنس دے او تاسویلی د نحوی کتابونو کې کلا د الف لام جنسین مراد فرد کامل وی نو په الناس جنس ناس کے فرد کامل سو کو دا اللہ حبیب او مہاجرین و انصار یا بعض دام ویلی دی تفسیر مدارک کی ہوئی کالف لام د جنسی نمانا داوا الکاملون فی الانسانیہ وجعل المؤمنون کانہم الناس علی الحقیقہ ومن عداہم کالبہائم کانناس کے الف لام د جنسم شی نو یغ کامل انسانان چی دی نو آخو صحابہ کرام دی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین د دای د دې نظرین علاوه اخدا سیدی لک بهائم او زناور امنو کما امن الناس ایمان روړی لک څنګه چې ایمان روړی د نور خلقو دینا غټول صحابه کرام دی مجموعی طریقې سره انصار او مهاجرین او دا د صحابه کرام لوی شان دی لوی فضیلت ته او دا آیات د دې خبرې دلیلو چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ایمان موږ او تاسو د پاره معیار دی او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین معیار حق دی او صحابه کرام دا غي د نقش قدم په سیدتلو موږ او تاسو له حکم دی ځکه موږ او تاسو له داسې ایمان راړی لکه څنګه ایمان چې صحابه کرام وروړي اللہ تدور داغی ایمان خوخ دے داغی ایمان ور تدور خوخ دے او دا دی خبری دلیلو چه صحابہ کرام معیار دا حق دی داغی تابداری پا منگو تاسو واجب او لازم دا او دا گورے اہم خبر دا دا قیامت پنخو کی او دا چه رست امت برا پاسی نو مخینی امت بانے بلان توان شروع کی دا قیامت یو نخوا لکنن تاسو ګورئ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زری خلق را پاسې دی له ته کفر نسبت کوي نزنی ورته د نور او عیبونو د گناهونو نسبت کوي په قسم طریقې سره درجه په درجه خلق داغي به حرمتي او بی عزتی کوي اعلان کړه الله حبیب فرمایلی چې دا الله نو یری گئی زما د صحابه کرام مبارک وې د چا چې دای سره مینې نو زما د مینې د وجنوي فمن احبهم فبحبي احبهم د چا چې دوی سره مینې نو زما د مینې د وجنوي او څوک دوی سره بغض او کینه ساتي نو دا به زما د وجنې او چا چې دوی ته ضرر رسول الله حبيب وای نو ماته ضرر رسول او چا چې ماته ضرر رسول نو هغه الله ته ضرر رسول او زره دې چې الله بیرونی سي دا شانو ګورې دې پاره په اخر کې مراغبي دا صحابه کرام ایمان الله ته دور محبوب دي دا پاره چې کله ختمي کی دا والا پایات یوسل وم درشم کی فرمایلی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
فَإِنْ آمَنُوا كَچَرِ ایمان روڑو دوی بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فمثل دی ایمان ستاسو داما مصدریو نمانا آمنو بمثل ایمانکم ایمان روڑو دی فمثل دی ایمان ستاسو فقد اهتدو نبیشک دی لار امندا تر قیامت اللہ وی کچادا سی ایمان روڑو لکسرنگ ایمان چر صحابہ کرامو نو دای بس په هدایت فلولار یومندا وان تولوا کو اوریدل ایمان خراڑی خود مرضی مطابق ایمان روڑی خو ایمان مماثل دی ایمان د صحابه کرام سره نه فانما هم فی شقاق نو بیشک دوی په مخالفت د الله کی دی فسيكفيكهم الله زرد چ الله بکافی شی تعالی د دوی طرفنا یعنی د دې تکلیف او ضرر نه بری الله ساتي وهو السميع العليم او دا الله اوریدن کې او په هره اده کی ګور آیاتونه ځان سره راوړوي چې بیا ورو درس کې پکار راځي چې صحابه معیار د حق دی او قران زې په دې دای سور تعریف کړي زے پزے قرآن پاک داغی سورہ تعریف کرے لکو گو رئی تاسو سورہ توبہ گو رئی فضیلت دا صحابہ کرام کی سورہ توبہ گو رئی آیات سلم نمبر یولسم پارکیو گو رئی فرمائی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم والسابقون اغا مخکیدن کی مانتا الاولون چغڑن بنیو من المهاجرین والانصار د مهاجرین و د انصارنا والذین کسان اتبعوهم چې تر قیامت پورې تابعداری کوي د دې مهاجرین و د انصارو به احسان یو معنا دا به احسان فی القول چې دا غي بارکه خو خبره کوي دای بارکه عیب لان توان نه وي دا څه خبره نه کوي چې دا غي نه د صحابه کرامو تنقیس او دا غي کمه او دا غي عیب سرګندی احسان یو معنا دا والذین حق کسان چې تر قیامت راځي اتبعوهم او د مهاجرین او انصارو پس روان وي چې څوک معیار د حق نور پسې روانيږي او کته چې معیار د حق نه بیا څنګه وي چې والذین اتبعوهم چې اوسره معیار د حق نه او ته د ایمان داغه عقیده داغه عمل معیار د حق نه او صحابه موږ لپاره حجت او دلیل نه بیا څنګه وي والذین اتبعوهم هغه کسان چې روانيږي د دې مهاجرین او د انصار پسې به احسان په خیستا وینا سره چې دای بارکه بدرد نه وي دای بارکه عیب نه لګي نو د دې ټولو بارکه د الله څخه فیصله ده رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی دی الله د دوینا او دای راضی وی د الله نام وعد لهم جنات نو تیار کړی دي دوی د پار جنتونه تجری چروان وی وهیږي وا تحت هل انهارو لاندې د محلات او باغات او داغین نهرنا خالدین فیها ابدا همیشه وی دی پدې کې همیشه همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلویا اللهم اجعلنا من تر قیامت مومنان سره الله ور درځاونګي وعده د صحابه کرامو د محبت د وجه نه کړي ای پسې بزي دا غي نقش قدم به اختیاره ور پسې بخنه نه بدره دین روباسي دارنګ وګورئ سوره حشر چې صحابه معیار د حق دي اتیشمه پارک کی سوره حشر وګورئ او د سوره حشر لسم آیات وګورئ مخ کې
سو آیاتونو کی اللہ د مهاجرینو او د انصارو ذکر کړي ور اتم آیات نو ګورئ اتم آیات کې مهاجرینو ذکر لري نهم کې ور پسې د انصارو ذکر لري نو لسم کې رستو امت حال ذکر کړي اتم آیات کې وی للفقراء المهاجرین دا مال غنیمت د پاره د فقیرانو مهاجرینو هغه کسانو نه اخرجوا من دیارهم چغیرا شړلی شوی دی د خپل کورونو نا و اموالهم او د مالونو دا غوینا دا رسول پاره مکه مکرمه پری خو مدینه طیبه ترال یبتغون فضلا من الله ورضوانا لټوی دی فضل طرف د الله نا او رضاونگی الله وی دی زما د فضل او د رضاونگی د طلبولو د پاره روتی وینصرون الله ورسوله او دای امداد کوي د دین د الله او د رسول الله اوس ګره د تمام مهاجرین مبارک بلا استثناء وی اولئک هم الصادقون دغه مهاجرین هم دوی کامل رښتینی دیو ین صحابه کرام شان ګوره نو قران نه به تپوس کې غلط در روافض او د نور بيدین خلق تاریخ بنو ګوره دا بلا استثناء د ټول مهاجرین مبارک وی اولئک هم الصادقون دغه خلق هم دوی کامل رښتینی انهم آیات کی ذکر کئ د انصار والذین تبوؤوا الدار هغه کسان چې نیولې د کور په مدینه منوره کې والایمان او دای ایمان روړې ده ایمان لازم نیولې ایمان خپل خالص کړي ده من قبلهم مخکې د هجرت د مهاجریننا یحبون من هاجر الیہم دایمینا ساتھی دا چا سره چې هجرت کی دوی تا ولا یجدون فی صدورهم حاجتا او نمومی دای په خپل زړونو سینو کې حاجتن ستنګي سخفکان مما لا غمال اوتو چې هغه مهاجرین لور کړي شي ويؤثرون على انفسهم او ورکای دی په خپل ځانونو باندې ولو کان بهم خصاصا اگر کوي په ایمان سخت لوګا ومن يقشح نفسه اراسوب چې بچ کړي شو د بخل خپل نفسنا فاولئک هم المفلحون دغه خلق هم دوی کامل کامیاب دي ور ذکر یو کو د انصار او د مهاجرینو اوس د رست امت بس حال وی وی والذین جاءوا من بعدهم هغه کسان چې راغلي دي رستو د دوینا د مهاجرین او انصار نو رستو تر قیامت چې کوم خلق راغلي یقولون وای غی پخپلو دعاګانو کې ربنا اغفر لنا ای زمونږ رب مونږ ته بخنو کې ولإخواننا الذين او زمونږ روح هغه کسانو ته سبقونا بالایمان چې غیر دي شوی دي زمونږ ایمان ته ولا تجعل في قلوبنا الله مگر زمونږ په زړونو کې غلن سبغض سکینه او حسد للذین آمنوا دا هغه کسانو سره چې ایمان وروړي دي ربنا انک رؤوف الرحیم اے زمونږ ربا بشکتی مین کون کې او مهربان دارنګ وګورئ تاسو سورہ فتح وګورئ الله شان ذکر کوي د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او دا موږ تاسو لخی چې دا معیار د حق دی آیات دا وګورئ اتلسم دارنګ آیات وګورئ یو کم دیرشم شپږشتمه پارا کې سورہ فتح راځي داغه آیات تلسمو یو کم دیرشم وګورئ اتلسم آیات کې وی لقد رضي الله عن المؤمنين اتلسم آیات ته شپږشتمه پارا او سورت دے سورہ فتح
لقد رضي الله عن المؤمنين بیشکا راضی شے واللہ دا مومنانو نا ورہ اللہ ورطا المومنین ہوئے علام کی دغا جماعت پا مہاجرینو پا انصوارو بانے مشتمل لے اذ یبایعونک تحت الشجرہ کلا چی غی بیعت کولو تاثر لاندے داغونی دکی کرنا فعلمن واللہ تپتوا ما دا اغا اخلاص ما دا اغا صدق فی قلوبهم چی پزرنو ددغ مہاجرین و انصارو کیو فانزل السکینت علیہم نرالے گلے واللہ سکون رام و اتمینان پدوی وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا او بدلکی ورکڑی ودوی تا فتح نزی چاگا فتح د خیبر دا دارنگو گوری آیات یوکم درشم کی دا یوکم درشم آیات خود صحابہ کرامو چاگئی میار دا حق دی دائی دا فضیلت دا پارکی کافی و شافی دے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه رسول دا اللہ دے والذین معہو او ها کسان چه دے حبیب دا اللہ سر مرگریو دا غی صفات سدی اشداء علی الکفار دیر سخدی پا مقابل دا کافرو کے رحماء بینہم او رحم کو ان کی دی پخپل منس کے خپل منس کے پیوبل رحم کئی تراہم وینی بدوی رکعن رکو کو ان کی سجدن سجد کو ان کی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا دی لٹوی فضل طرف دا اللہ نو رضاونگی سیماہم فی وجوہہم نخد دوی پمخن دوی کے من اثر السجود وی بداغ نخد سجدونا ذالک مثلهم فی التورات دا مثال دویو پا تورات شریف کی ومثلهم فی الانجیل او دغشان مثال دویو پا انجیل شریف کی ایدی پل سوچ کوئی آیات تا یودا سے قوم چی دا غی صفت بان قرآن مشتمل لے یودا سے قوم چی تورات کی دا غی صفتون ذکرو یودا سے قوم چی پا انجیل شریف کی دا غی صفاتو نو دا معیار دا حق بئی کنا دا مقبول عند اللہ وی کنا تمام اسمانی کتابون دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا اوصاف نڈکو او دا دی صحابہ کرام مثال سنگرے کا زرعن پشان دا فصل اخرج شطعہو چروبا سیخ پلتیغ فآذرہون مضبوط کیغا فاستغلظا نغٹشی فاستوانو دریگی علا سوقہی پخپل تنی او پخپل پندائیوانی یعجب الزراع تعجب کے چیدہ فصل زمیدار لرا یعجب فاعل اغزرع یعجب الزرع الزراع تعجب کے چیدہ فصل دی زمیدار لرا زمیدار چې فصل لګوري او فصل غټ شي دی ورته خوشحالي نو یو سره خپل جوار او غنمو ته خوشحالي کی ځکه د پدې مهنت کړي نو دا صحابه کرام مهاجرین او انصار د چا فصل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فصل نای ورته خوشحالي دل ليغيظ بهم الكفار دې لپاره چې غصور ولی الله په دوی باندې کافر وتا دا درته وي د صحابه او پشان دا غی په فضیلت کافر بغسکی اور اللہ دا حبیب دا فصل و اغور تعجب کولو اور دی آیات دلان دے امام مالک رحم اللہ قول بیا ذکر کرو دارنگی گو رئی تاسو سورہ حجرات گو رئی دغی سورہ فتح پسے شان ذکر کئی اللہ دا صحابہ کرام درم آیات گو رئی فرمائی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم
مخکې آیات کې الله حکم کړو چې आवाज به زما د حبیب په صحبت کې را پورته کوي نه زما د حبیب سره په کلاره خبرې کوي دا ادب لحاظ وکوي نو په دغه دویم آیات دا ادب باندې صحابه کرامو ادب اختیار کو او دغه مهاجرین او انصار مبارک وي ان الذين بشکا هغه کسان یغضون اصواتهم چې غیخ کته کوي خپل आवाजونه عند رسول الله پنځ د رسول الله یعنی د الله د حبیب سره خبره په ادب کوي اولئک الذین دا کسان دي امتحن الله چې پاک کړي دي الله خالص کړي دي الله قلوبهم زندوی للتقوا د پاره د پرهیزګاری لهم مغفرۃ د دې مهاجرین او انصار او صحابه کرامو د پاره بخنه دا واجر عظیم او اجر دلوی دارنګه و میات کې دای حال ذکر کړي تمام مهاجرین او انصار ته خطاب دی واعلموا فوه شیء مهاجرین او انصار ان فیکم رسول الله چې بشک تاسو کې رسول الله دې لو یطیعکم کچره دې تابعداریو کی تاسو فی کثیر من الامر پډېرو کې د کارونو د دیننا لعنتم نخام خاطا سو مشقت او تکلیف کې بوا کې شي ولکن الله حبب الیکم الایمان اے مهاجرین و انصار الله تاسو له ایمان محبوب ګرځولې وزینه فی قلوبکم او خیسته کړه دې د ایمان تاسو پزړونو کې وکره الیکم الکفر او بد اخکار کړه دې تاسو له کفر والفسوق او غټ غټ گناهونه او العصيان او واړ گناهونه اوس وی اولئک هم الراشدون دغه خلق دغه صحابه کرام هم دوی لار مندن کی فضلا من الله ونعما دا مهربانی د الله ز طرف نا او نعمت سے والله علیم حکیم الله په هده او حکمت والے دارنګ ګورئ تاسو سورہ ال عمران وګورئ چې صحابه کرام معیار د حق دي درې سلورم پارا کی سورہ ال عمران وګورئ آیات یو سلدره وګورئ الله دا ای صفاتونه ذکر کړي یو سل درې آیات د سورہ ال عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منګولو لګوي په کتاب د الله جميعا طول په اتفاق ولا تفرقوا او دین اخوا دی خاص نس کی گئی ما واذکروا نعمت الله علیکم رایات کئی نعمت د الله چکړه دې پتا سو دا د تمخ کثیر شول چې الذين انعمت علیهم کی تمام صحابه کرام دا پکې شامل دي پټول الله انعام کړو رایات کئی نعمت د الله چکړه دې پتا سو اذ کنتم اعداء کله چې وای تاسو اعداء دشمنان په زمانه د جاهلیت کې فالف بین قلوبکم نو محبت روسه دی الله په سبب د اسلام په مند زړونو تاسو کې فاصبحتم بنعمته نو تاسو ګرځیدلی په سبب د نعمت د الله په خپل منس کې اخوانا نورنا وکنتم وای تاسو علی شفا پغاړه حفرة من النار د کند نور فانقذکم منها نو الله بچکړی تاسو دا غینا صحابه کرام ته وی اور د غاړه نه می بچکړی او تاسو باندې خپل انعام او احسان میکړه دارنګ دی بارک وګورئ تاسو سوره انفال وګورئ سوره انفال لسمه پارک وګورئ آیات دعا او آیه وګورئ د سوره انفال دا
خپل منځ کې چې ګوره دا آیات دې د پاره وګورئ بعض منافقان او روافض صحابه په خپل منځ کې دشمنان ګرځولي قران پاک سوئی ان الذين امنوا بیشک هغه کسان چې ایمان وروړي وهاجروا او هجرت کړي دي وجاهدوا باموالهم وانفسهم او جهاد کوي غي په خپل مالونو په خپل نفسونو سره فی سبیل الله د الله لار کې دا خو حال د مهاجرین لري وطن پریخ ایمان روڑے پا نفس و مال سر قتال فی سبیل اللہ کئی والذین آکسان آوو چی زیور کڑے دے دغی مہاجرینو تپخپل وطن و پکورنو کی ونسورو او ددی امداد کڑے دے اولائک بعضهم اولیاء بعض دغ خلق بازی دوی دوستان بازی دی دا دیو بلونو دی دیو بل سر دوستان دی قرآن وی پمنس کی دوستی دا او د دین دشمنان پمنس کی دا غی سکی دشمنیه چه قرآن پاک کی سور آیاتون دی د صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا غی پا اوصاف و فضیلت مانے او دا آیاتون دی دلیل دی چه صحابه کرام معیار دا حق دی اغی دا حق معیار دی دا غی دا قول فعل پس وزی دا غی قول و فعل دا دین دے دا غی دا قول فعل نا چی خلاف یوشی ویغا بدعت تیوبی دینی دا و اذا خیل لهم کل چویل شدویتا آمینو چاہتا ویل شی منافقانو تا آمینو ایمان روڑی کما آمن الناس لکسنگ چی ایمان روڑے دے نور خلقو او دے کی دا کما کی دا کاف یا په موضع النسب کې مفسرین وای نو چې دا په موضع النسب کې شي نا اکثر نحات دای نعت ګرځولې د مصدر محذوفه د پاره نو ګور آیات معنا دا څه شو امنو ایمانا مثل ایمان الناس امنو کما امن الناس نو دا کاف په موضع النسب کې او دا اصل کې نعت او صفت دے د مصدر محذوفه د پاره او دا ما پکې مصدریه نو چې ما مصدریه شي نو معنا بدل امنو ایمانا مشابه لایمان الناس ایمان روړی ایمان څنګه ایمان چې د دې خلقو د ایمان سره مشابه وي خلق سوق دي د الله د حبیب مرګري صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یا راما دے دے کی کافر مائے کافر نو بیا به معنا دا شي بیا ول آیات مبارکه معنا دا شي یعنی دا کاف خو په موضع النسب کړي او ما ک مصدریه نشي بلکې مائے کافش مائے کافش لکربما کې څنګه ما راضی مائے کافر بیا معنا دا شي حققوا ایمانکم کما تحقق ایمان الناس خپل ایمان مدا سے مضبوط کړي لقد صحابه کرام ایمان چې څنګه تحقیقی ایمان دے یکون مقرونا بالاخلاص خالصا عن شوائب النفاق آغا ایمان دے چاہیے کہ اخلاص دے او د نفاق نہ سر د نفاق نہ خالی دے او د ناس نہ مراد نبی علیہ السلام او ادائی سره کوم مرګریو چې مراد دي امنو کما امن الناس ایمان روړی لکه څنګه چې ایمان روړی دي نور خلقو قالو نو دا منافقان په جواب کې وای انؤمنو آیا موږ ایمان روړو کما امن السفهاء لکه چې ایمان روړې دې دی بي وقفو دې کم عقلو دا منافق طریقه چې صحابي تبع د کم عقلۍ نسبت کوي او هغه ته د بي وقفتوب نسبت وکړي قالو دی وای انؤمنو آیا موږ ایمان روړو کما امن السفهاء لکه څنګه چې ایمان روړې دې دی کم عقلو بي وقفو ګور رب العالمین د صحابه کرام انتقام په خپل علی
اللہ وی الا خبردار شئی انہم بیشک دا منافقان سوک چی زما بندگان اولیاء و زما دا حبیب مرگرو تصفحا وی الا انہم هم الصفحا خبردار شئی بیشک دوی چی دی هم دوی کم عقل لی دوی بی وقف دی. اور دا آیات دا حدیث معنی وی من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب زما دا اولیاء سره چې دشمنی کوي زما ورته اعلان جنگ دی. ور الله د صحابه مبارک دا سے په غضب او غصه کې راغله چې چا ورته صفحا ویلی الله وی صفحا هوا غسوق دي چې صحابه ته وي ولکن لا يعلمون لیکن دی لا يعلمون فوهینا ورمخ کی لا يشعرون وی پایات دولسم کی الا انهم المفسدون ولکن لا يشعرون او دل توي ولکن لا يعلمون ذکا اغه کی اثبات د افساد او د فساد الته لا يشعرون ذکا ویلو تفسیر روح المانی کی وای چلی ان المثبت لهم هناك هو الافساد اغه کی غیته فساد ثابت کړو وهو مما يدرك بادنى تامل ولا يحتاج الى كثير فکر اغه فساد دا سره چې هغه حاصلېږي او معلومیږي په ادنا سوچ سره ډېر فکر کثیرت ضرورت نشتا او دې کې ثابتې دیلر صفاحت او بیوقفتیا وذالک مما يحتاج الى نظر تام دې ته چون کې د ډېر سوچ فکر ضرورت نو ځکه التدل لا يعلمون يول لا يشعرون الا خبردار شئی انہم بیشک دوی هم الصفحاء هم دوی بیوقف دی ولیکن لا يعلمون لیکن دی پوہیگینا بعضی دا سے لیوانے کم عقل وی چی پخپل کم عقل تو پوہیگی یو دا سے لیوانے چا پخپل جہل و لیوانتو پوہیگینا اغت جاہل مرکب ہوئی ولیکن لا يعلمون دا سے کم عقل لی دا سے لیونی لی چی پوہیگی نام دے کہ آیات مبارکہ کی اشکال لے چی مخ کی منگوی چی نفاق خودی توی چی اظہار الخیر و اسرار الشر چی دا خیر اظہار وی او دارنگ شر پٹائی نو کل چی دی سرگن صحابو توی چی نؤمنو کما من الصفحا نو بیا خوی نفاق پاتی نشو کر بیا خوی کفر پڑا گشو نو داغی جوابونا امام قرطبی ایم ذکر کرے اور روح المانی داغی جواب ذکر کرے رنبنی جل کی وی روح المانی یوصل 55 صفحہ وی دا اشکال لے اور داغی جوابونا ذکر کری وی دا آیات دیر علماء مشکل گرزولے دے او وجد اشکال داوا چی دیدے کہ منافقان اخپل کفر سرگن کو کنا نو چکل کفر سرگن کو نفاق کمزے کی پاتشو لداغی جواب دا شوئے چکانا فی ما بینہم وحکاہ اللہ تعالی عنہم وردہ علیہم دا خبر دای پخپل منس کی پٹھا کرے وا نو اللہ دای خبر خپل حبیب ته بیان کا او دای باندې هغه خبره رد کا نو دا دای پخپل منس کی ویلو پټي ویلو انؤمنو کما امن الصفحاء نو الله د دې دا غپټي خبري نقل مؤمنانو ته یادا چې دا د مؤمنانو په حضور کې ویلو خو په خپل منس کې پټ ویلو د مؤمنانو په ټولي کې ناستو خو پټ پټ یو بل غونو کې وي انؤمنو کما امن الصفحاء واظهره عالم السر والنجوى اغزاد چا په پټو په سرګند پويږي ناغه دا خبره خپل حبیب او مؤمنانو ته سرګند کړه دا خبره خپل بندگان او خپل حبیب ته سرګند کړه نو په دې اعتبار د دغه نفاق په خپل حال باندې برقرارو یرستو آیات مبارکه کې بل حال ذکر کړي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کله چې یوځای شي دایدا کسانو سره ملاو شي دا کسانو سره امنو چې مؤمنان دي
قالو ندی مومنانو توائی آمنا منگم ایمان روڑے دے، منگم مومنان یو منگم ایمان روڑے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ دا خلا په معنا دی والی والی راضی هو کله چې دې په سله کې الی راشي نو دا په معنا د انصراف راضی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اے اذا انصرفوا الى شیاطینهم او کله چې لاړ شي دی او خپل شیطانانو ته. شیاطین مراد د دې مشران دي، د دې يهود او غناکار مولیان دي. او مشران سوکو نو دې کې علماء ذکر کړي ابن کثیر وای او نور مفسرین ذکر کړي. اے شیاطینهم ساداتهم وكبراءهم ورؤساؤهم من احبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. د دې منافقانو مشران سوکو آغا د يهود عالمان، آغا د مشرکانو مشران یا په منافقانو کې خپل سردارانو. وَإِذَا خَلَوْا كَلَ چِلار شِدْوِي لَا شَيَاطِينِهِمْ آغا خپل مرګرو شیطانانو ته. ادم در آیات کی دلیل لے چې شیطان سرنګ په پیرانو کې سرکش لوي نو په انسانانو کې چې گمراه او خراب شي تم شیاطین وي. ځکه هر یو شي کې چې سرکشي راشي نو ته شیطان وي. دا آیات د دې دلیل لے چې ګور انسانانو کې شیطانان وي. دلته د يهود مليانو ته دارنګي د مشرکانو مشرانو ته د منافقانو مشرانو ته شیاطین وي. دغه شان قران شریف کې راغلي لکه وګورئ تاسو اتمه پاره اول مخ وګورئ شیاطین په انسانانو کې مشنو په پیریانو کې. آیات وګورئ یوصل دولسم د دې لپاره تایید چې شیاطین په انسانانو پیریانو دواړو کې وي. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. وَكَذَلِكَ اللَّهُ وَإِدَارَنْگِ جَعَلْنَا گرزولیو منگا لِكُلِّ نَبِيٍّ دپارا دہر یو پیغمبر عدوًا دشمنان دا دشمنان سوکو شیاطین الانس والجن چاغو شیطانان د انسانانو د پیریانو نام. نو شیاطین ته انسانانو پیریانو دواړو کې شتا لکه رسو قران چې ختمي کې نوم په سوره ناس کې وای من الجنه والناس. الله عز شیاطینو د وسوسو نه پناهي غواړ کدا د پیریانو نه یو کړي انسانانو نه. نو دې کې دغه معنا وا الا شیاطینهم کله چې لاړ شي خپل مرګرو شیطانانو ته. ادي بارکه حدیث مراغله ابن کثیر ذکر کړو دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت ته نبی علیہ السلام ابو ذر رضی اللہ عنہ ته ویلي ویا ابو ذر د الله پزاد پناهي غواړه د شیاطین الانس و جن د شیاطین الانس و جن د الله په نوم پناهي غواړه. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی چې یا الله حبیبا ولید انسانانو د پارم شیاطین شتا نو الله حبیب ورته آو الله حبیب ورته آو وی تعوذ بالله من شیاطین الانس والجن. نو ما ورته وی اے الله رسولا اول الانس شیاطین ولی انسانانو د پارم شیطانان شتا دا الله حبیب فرمایل نعم آو. کله چې لاړ شي د خپل مرګرو شیطانانو ته قالو نو دا منافقان غیتوي ان معکم بیشک مونږ تاسو سره یو. ورچ کله مؤمنانو ته خبره کولا نو الته جمله فعلیه ذکر ک قالو آمنا او تاکید ماکید پکینو الته جمله فعلیه ذکر ک چې دلالت کوي په حدوث باندې سره د تر کی تاکید نه پکې تاکید ذکر کړي او جمله فعلیه ذکر کا چې دلالت کوي په حدوث. قالوا آمنا اس کله چخپلو
شیطانانو توي نو دیره کی جمله اسمیه ذکر کړي او سرد تاکید نے ذکر کړي قالوا انا معکم بیشکا یقینا مونږ د تاسو سره یو نو یا تاسو چې مؤمنانو سره مونږ وینو راوینو ور سره ناس نو دی وی انما نحن مستهزئون بیشک مونږ د مؤمنانو پورې ټوکې کوو هاي چې همیشه د مخلص مؤمن پورې ټوکې کول دا چا کار دی چې صحابه پورې ټوکې کولې خنداګانې کولې نو دا تر قیامت پورې دا غي چې څوک تابعدار دي دا سي منافقین بدای پورې ټوکې کوي دای وی مون خدای پورې استهزاء او ټوکې کو دا همیشه د منافقانو طریقه ده چې دای د مؤمنانو پورې خنداګانې او ټوکې کوي وګورئ تاسو دې باره کې سوره توبه قران پاک دا مسله ډېر تفصیلا ذکر کړی ده ہر نبی او داغه تابعدارو پورې منافقانو مشرکانو کافرانو ټوکی کړي لسمه پارا کی سورہ توبہ وګورئ آیات 3 شپیتم فرمای ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سالتهم او کچره تاسو کو تای حبیب د منافقانو نا چراول مداسدا سے خبره د قران او زما او د مؤمنانو مبارک کړي لا یقولن نخام خادوی بوای انما كنا نخوض بشک مونږه چې خبره ترې مکولې مونږه مشغولیدو ونلعب لوب مکولې نو بس داسې په خبرو ترو په غب شپ کې او خبره دخلې وروتا قلوا آیا اب الله و آیاته آیا الله پورے او د الله آیاتونو پورے ورسوله او د رسول داغ پورے کنتم تستهزئون یی تاسو ټوکی کون کی دا منافقانو طریقہ دا رنگ سورہ مومنون وګورئ اتلسم پارکی ہمیشہ کافر و مشرکان و مومنانو پوری ټوکی کړي اتلسم پارکی سورہ مومنون وګورئ آیات داغي او سلسم وګورئ وګد حال ذکر کړي آیات یو سلسم کې وای فتخذتموهم سخريا تاسو اے کافرانو نیولیو دغه مؤمنان سخريا پټو کو سرا حتا انسوکم ذکری تر دې چیر کړو تاسو نا یاد ازما وکنتم منهم تضحكون او وی تاسو دا غوی پوری چخندا بمکولا مومنانو پوری خنداګانې مکولې او ټوکی بمکولې آیات یو سلسم دارنګ سورہ متوففین کې مرাজি دیرشم پارا کې همیشه د کافرو طریقه داوا چې دای د مؤمنانو مسلمانانو پر ټوکی کړي وګورئ سورہ متوففین آیات یو کم دیرشم وګورئ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ان الذين بشکها کسان اجرموا چغی مجرمان دی کانوا غی من الذين دا کسانو پوری آمنو چغی ایمان روڑے او چ مومنانو نو دی مجرمانو دا غی پوری یضحکون خنداګانې کوي او خنداګانې به کولې همیشه بد دایدا طریقه دا او سورہ یاسین کې خود درویشمه پاره پاول مخکدا مسئله در لوازه کړي فرمایا حسرتن علی العباد ما یاتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون ہر دور کی چلا نبی را لے گلے نہ قوم او مجرمانو کافرانو منافقانو اور پورے خنداګانی کړي قالوا وایدوی انا معکم بیشک من دتاو سریو اور امون چې مومنانو لوای چې تاسو مرګریو انما نحنو مستهزئون
بیشک مونږ داغي پوری ټوکی او خندا کو الله یستهزئ بهم الله با سزا ور کی دیت دې ټوکو دوی ظاهری معنی خدا سے دا چې الله بدای پوری ټوکیو کی نو روح المانی ذکر کړي بعض علماء دا په ظاهر حمل کړي لیکن اکثر پرې کی تعویل کړي چې دې کې د ټوکو نه مراد سزا ورکول د ټوکو دي تفسیر روح المانی کې وایي چې بعض عالمان را پاسیدلی او هغه د آیات په ظاهر حمل کړي چې دې کې را آیات نه ظاهر مراد ده او حملا اهل الحديث وطائفه من اهل التاويل الاستهزاء منه تعالى على حقيقته وای باز دا په حقیقت حمل کړي اگر چې مستهزئ د الله د اسماء نه نه وذهب اکثر الناس الى انه لا يوصف به جل وعلا حقیقتا اکثر علما دې طرف تلاړ دي چې حقیقتا په دی باندې الله موصوف کېدی نشي ناغي په دې کې دا څه تفسیر کړي چې دې کې ذکر د استهزاء او مراد تلاغي سزا نو دې ته د علماء په اصطلاح کې وایي تسمیه العقوبه باسم الذم دې تسوي تسمیه العقوبه باسم الذم سزا ته د ګناه په شان نوميخه لکه یو ګناه سوکو کی راغه سزا لم د ګناه په شان نوم کې لکه راغه مثالونو قران ذکر کړي وجزاء سیئه مثلها دارنګ وی فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه ندی کې خو اعتداء اول ظلم ده او دا دویم اعتداء دا انصاف ده او داغه انتقام ده خدای کې لفظ یو ده ندی ته وی تسمیه العقوبه باسم الذم سزا ته نوم د ګناه په شان کې خو او د دې ډېر مثالونه قران شریف کې راغلي د دې ډېر مثالونه قران شریف کې راغلي لکه وګورئ تاسو قران پاک داغي مثالونه ذکر کړی دي سورہ نساء وګورئ دې ته وایي تسمیه العقوبه باسم الذم سورہ نساء آیات 132 وګورئ وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ دې کې وهو خادعهم نه مراد د دوکي سزا ورکولي و دې ته وي تسمیه العقوبه باسم الذم ان المنافقين بشك منافقان يخادعون الله دوک کوي د الله سره وهو خادعهم الله د دې دوکي سزا ور کی دوی تا دارنګ ورې سورې توبه دغه شان مثال له تسمیه العقوبه باسم الذم لسمه پارا کی سورہ توبہ وګورئ آیات وم شپیتم وګورئ وَإِنَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ آیات وګد دې زمون مقصد پکې دا دی نسوا الله فنسيهم اس نسیان نخ الله منزه او پاک دی په الله هر ناراضي نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم دای هر کړو الله فنسيهم نو الله د خپل رحمت نه پرې خل د نسیان نسبت چکل الله توشي نو مراد ته نه تر کړي اباظ خلق اس ذکر چا تعویل نه مني نو دې کې بیا په حقیقت حمل کې چې فنسيهم الله هر کلام کې الله موسی عليه السلام سورۃ طه کې راغلي وَإِلَى يَدُلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى زما رب نه خطا کیږي او نه نه هېري نو کته نسیان دلته په حقیقت حمل کې او څوک په تعویل کې یغی ته مبتدعين وي نو بیا فنسيهم سمانا نسوا الله فنسيهم دارنګ وګورئ تاسو دغه صورت کې وګورئ یو کم اتیا نمبر آیات کې دیتا وی تسمیت العقوبت باسم الذم
آیات یو کم اتیا کی وی فیسخرون منهم سخر اللہ منهم وی دید مومنانو پوری ٹوکی کئی سخر اللہ منهم اللہ دے ٹوکو سزاب ورکی دویتا ولهم عذاب علیم ندیت وی تسمیت العقوبت باسم الزب مراد تسر اللہ یستہزئ بهم اللہ دے ٹوکو بدلب واخلی دوینا دے انتقام بتی اللہ والی امانا دا سوا اللہ بدئی سر معاملو کی یعاملهم معاملت المستہزئ اما فی الدنیا باجراء الاحکام الاسلام و استدراجهم من حیث لا یشعرون اللہ دوی سرا دا سے معاملہ کئی لکدئی چی سنگ کئی اے دنیا کی سنگ ہے منافقان دی خو اللہ پدئی بانی دا اسلام اغا احکامات جاری کری ظاہراً ور تخلق مسلمان ہوئے او پا غنیمت کے برخدا بیت المال کے برخدا مسلمانان ور سر نکاحو نکئی و دیتا استدراج ہوئی او پا آخرت کی بدئی نا اللہ رٹو کو بدل سنگوالی نو امام قرطبی اور روح المانی ذکر کری وی دا جنتیان بناسوی او دا جنت نبا دا جہنمیان و حال گوری دی جہنمیانو تا دا جنت دا طرف نے او دروازہ با کلاوشی ورطا با اشاب رازی نو دی برامن ڈکی نو خوچی کل رو رسیگی کنا نو نکڑیشی او مومنان بور فرو خان دی اور روح المانی وی دا پسند مرسل جید سردا تفسیر ثابت تے تغشان امام قرطبی میلی چه دی لبد جنت دروازہ کلاوشی جنتیان بو لگوری شاب وی برامن ڈکی نو خو چر اور رسیږي کنه دروازه وته بند کی او مومنان بور پرو خان دی الله یستهزئ بهم الله د دې ټکو بدلب واخلی د دوینا هغه مثالونه قران هم ذکر کړي څنګه وته بدلوالی لکه وګورئ تاسو سوره حدید ویشتمه پارہ کی سوره حدید راضی الله وته ټکو بدل څنګه والی داغی مثال ذکر کرے وګورئ آیات سوار لسم د سورہ حدید یوم پکم ورزبانی یقول المنافقون چوائب منافقان سڑی والمنافقات منافقان زنانا للذین ها کسانو تآمنوا چغی ایمان روڑے مومنانو انظرونا منتلگ انتظارو کئی علماء لکلی دا انظرونا یاد انتظار نرے مومنان با پس ورلو سواروی او منافق بور پس پیدل زی نو پیدل سڑے خود سور پسی نشی رسے دے وی بلک پا کلار زی ستاسو دے رنا دا وجن چی منگم سے فائدہ حاصل کو یا انظرونا دے کے دا نظر نہ دے انظرونا منگ طرف تلنگو گو رئی چستاسو دا مخد رنا نمونگم رنا حاصل کو نقتبس من نورکم چی منگم سفیدہ و رنا حاصل کو ستاسو دا رنانا قیلن اوبویلی شری منافقانو تا دا طرف دا ملائکونا ارجعو وراءکم واپس شئی رستو لارشے التن رنا راڑے لارشے التن رنا راڑے اگا کم یہ کہ رنا تقسیمیدن التن رنا راڑے لدی براشی فلتمسو نوران اولٹوئی رنا چو آپ واپس راشی سے شے بنی او دی قول دا مقسم دے دنیا تلرشے رنا خوب دنیا کی حاصلے دا دنیا کی بہا رنا حاصلے دا الت دنیا تلارشے دی کو واپس راشی دی بیگنی چه ترستو زیر الترانا ملاویگی نو چکل دی واپس لارشی فضرب بینهم بسورن پس جوڑ بکڑیشی و بوحلشی پمند دوی کیو دیوار لہو بابن چغید پار دروازه بوی باطنه فیه الرحمتو دن طرف دی دیوار کے داغید طرف نہ رحمت بی یعنی جنت بی
وظاهره او ظاهر د طرف د دی دیوار تا من قبله العذاب داغه د طرف نا عذاب بی ینادونهم आवाज ورکی دا منافقان دی مومنانو تا چتا سو غیر دور مضبوط دیوار والے علم نکم معکم آیا موږ دنیا کې تاو سرنو موږ به مدر سره یوځای کولو جهاد لبدر سرتلو قالوا المؤمنان ورته وی بلا ولنا ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو فتنه کې چولی خپل ځانونه په سبب د نفاق وتربستم او تاسو انتظار کړو په توبه استو کې یا انتظار به مکولو د مصائبو د مؤمنانو ورتبتم او تاسو د الله په توحید او د نبی رسول الله په نبوت کې شک کړو وغرتکم الامانی او دوک کړو تاسو لره ارزوګانو خواہشات او د دروغ تمناګانې مولره حتا جاء امر الله تر دې چراغ حکم او فیصله د الله وغرکم بالله الغرور او دوک کلیو تاسو لرا د الله بارک الغرور غدوک کې چون کی شیطان نے داږي ګورې سورہ متوففین پاغي کې د دینه د ټوکو داغو بدلی غستو ذکر لري لکه اوس آیات تاسو راړو له چې الله به د ټوکو بدل دینه څنګه والی اوس تاسو سورہ متوففین راړو له وګوره آیات سلور درشم کې وای دای دنیا کې د مومنانو پورې ټوکې کولې آیات یو کم درشم کې ویلو نو سلورم درشم کې وای فالیوم الذین آمنو نن رز چې ورځ د قیامت دا الذین کسان آمنو چې مان وروړي من الکفار یضحکون د کافرو پورې خان دیوا لکه دنیا کې دی ور پورې خاندل نو په آخرت کې مؤمنان به دوی پورې خان دي علی الارائک ينظرون او په پالنګونو تختونو بناسوي او الله تبغوري الله دی دار وکي یا ينظرون ګوري با هغه منازل کفارو لکه مخکې روایت در تیر شو چې دوی په کورسو پالنګونو ناسوي او جهنميانو ته دروازه کولاو شي برامنډي کی بیا وته نه بند کړی شي مؤمنان ور پرو خان دي آیات معنا الله د دې ټکو بدل بدوین والی الله د دې ټکو بدل بدوین والی او جلال شریف کې دا شان معنا کړل الله یستهزئ بهم ای یجازیهم باستهزائهم الله به سزا ورکی دیتا په سبب د دې ټکو دجوی وګوره مؤمن مسلمان او زمون ته کمزور بیاړه را تلوار وي و ير دي منافق او دي کافر مسلمانانو ته ضرر رسولو بس سمدستی الله رونی سي پکې دی وخت او نیټنی باز دا وایي چې رضی په خپل سترګوي نم کړ دا خو ضروری نه الله خپل حبيب ته یې غایاتونه براوړ الله وایي و اما نرینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک حبیب کستا په ژوندون په عذاب راولو یا تاسو په ژوندون پیران شي او تاسو وفات کو نو کدل ته دیونو لیدل بیا ویل ته تا ضروری نه چې باج وایي رچزي وینم آیات کې وایي الله به بدلالی هو یمدهم الله مهلت ور کوي دوی تا د اسلام پر خندا کوي د قران او د نبی رسول سلام پر خندا کوي قانون خداوندی داسره و یمدهم الله مهلت ور کوي دویتا دا الله شان دې چې څوک په گمراهۍ کې نو الله ورته اوسور او مهلت ور چې سبا د پزړه بیا سارمان پاتې ني و یمدهم او مهلت ور کوي دویتا فی طغیانهم پرې سرکشی د دوی کې الله دویتا مهلت ور کوي یعمهون وی بدئی حیران او پریشان دا قانون الله ذکر کړي چې څوک په گمراهۍ کې دي نو الله غته مهلت ورکړي لکه وګورئ تاسو دا قانون خداوندی په سوره مریم کې ذکر دی 14مه پاره کې وګورئ دیو جن چې څوک د دین دشمن دی الله غته سوخ مهلت ورکړي اگر که زموږ ته کمزور مسلمان ډېر تنگ دی چې الله دې زر تر زر رونی سي
خدا دا اللہ شان دے. آیات گورئی 15 یا ایم د سورہ مریم 14 پارے دی آیات کی یو معنی دام دا و نور معناگانم پکیری. قل من کان فی الضلال فلیمدد له الرحمن مدا. قل او فرمائے اے حبیب دی خپل امتیانو تدی چی عادتی خداوندی دا سے دے دا اللہ قانونو فیصلہ دا سے دا. من کان فی الضلال ہر غسوک چی دے پا گمراہی کی نو دا اللہ عادت دا سے دے فلیمدد له الرحمن مدا نو محلت ورکوی اغت رحمان مدا محلت ورکول. یو معنی دا آیات مبارکت آو روح المانی ذکر کری چی من کان فی الضلال فعادت الرحمن ان یمد له ہر غسوک چی پا گمراہی کیوی نو عادت دا رحمان دا دے چی محلت ورکی اغتا محلت ورکول. دلتم وی ویمدهم اللہ دویتا محلت ورکوی. ادا محلت گرا چال سون کالے انبیاء علیہ السلام خیرے کئی خوپی کلون لگی او دا اللہ دا مدد و نصرت وعدی خوپا کی کلون لگی. لکہ موسیٰ علیہ السلام چی خیریو کی رسو بذکر شی فرعون تا فرعون سور ظلم کولو وی دا موسیٰ علیہ السلام دا خیرو او دا فرعون دا رانیو پا من کی سلویخ کالا پس اللہ رونی دا اللہ حبیب حرم شریف کی مسولو او مشرکان ورطا پدے سر مبارک بانے لرکی خو دا اللہ حبیب دیو یو کافر نم واو سوٹول ور پر خاندل دا اللہ حبیب سر نشو چطول دا غلری دا وجنا. اللہ حبیب پا حرم شریف کی وئی اللہم علیک بفلان اللہم علیک بفلان اللہ دا فلانے رونی سی دا فلانے رونی سی. لیکن سو کالا پکیو لگی دا بدر فرض اللہ رونی ہو کلا وعدہ دا اللہ وی ہو پاگی کے دیر وقت لگی. نبی علیہ السلام چی کلا مکی مکرمینا کافرو شڑلو نگر دا آیات اللہ را لے گلے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الى معاد. وی حق ذات چی دا قرآن رسول اے حبیب بتا سو فرض کری بیا بدی دی خپل زیل واپس کئی. وعدہ شکن لیکن پکی اتقالو لگی اتقال پس نبی علیہ السلام مکہ فتح. نو دا مومن سر دا اللہ دا مدد وعدہ دا کافر اللہ رانی سی خو قانون دا سدے ویمدهم او محلت ورکوی دویتا فی طغیانهم پسرکشی دوی کی پا گمراہی دوی کی. طغیان نمراد فی غلوهم فی کفرهم اللہ محلت ورکوی دویتا پا دے سرکشی دوی کی. یعمہون وی بدئی حیران و پریشان یعمہون پا مانا دے تحیرون و یترددون دے. علماء ذکری دو قسم الفاظ قرآن کے راضی یو عمی راضی نو بل عمہ راضی. نو عمی دسترگو دنوالی توی او عمہ دزرو دنوالی لوی زرون بیڑان دوی. اور کہ یو سڑے پا بنگلو کے دے پا محلاتو کے دے پا لوی قیمتی جامو کے دے خو چکل آغت دا اللہ معرفت حاصل ندے نو اللہ وی یعمہون زڑے پا تردد کے دے زڑے پا تحیر و حیرانتیا کے دے زڑے پا حیرانتیا و پریشانتیا کے دے. دیر پارو گو رئی دا تائیدون چون کی دا مسئلہ دیر اہم آوا نو قرآن دا بار بار ذکر کری. سورہ آل عمران کے مگو رئی اللہ دشمنانو دا دین تا محلت ورکئی. سلورم پارک کی سورہ آل عمران گو رئی آیات یوسل دوکم اتیائم یوسل دوکم اتیائم نمبر آیات لوگو رئی. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ادے کہ گورا مسئلہ یاد اولرئی ادے کہ امام قرطبی دا آیات سورہ ال عمران پر تفسیر کی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے دا مسئلہ دا وہی مرگ ار چالا بہتر دے
مرگ دار چا لپاره څه دی که مؤمن مسلمان دی نو مرگ ولزکه بهتر دی الله وی وما عند الله خير للابرار هغه چې د الله سره دی نو د نیکانو د پاره ډېر غوړه دی او د کافر لپاره مرګ له غوړه دی کچره الله فوري تور رونیو نو الله وی انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولا يحسبن الذين كفروا او خامخا گمان دین کیا کسان کفرو چی کافر دی انما نملی لهم چی بیشک گنی منگا محلت ورکو دویتا او فوری او سمدستی رانی سنا خیر لانفسهم دا بگنی غروی دا پارد نفسون دوی انما نملی لهم بیشک منگا محلت ورکو دویتا لیزدادو اثما دیر پارا چی نورم دی گناہو نزیاد کی او بیا به په یوزل رونی سو نو که سمدستی رونی خو بوج ولا کم دی او که مهلت ورکو نو نورم ورتبو سیوا کی ولهم عذاب مهین او دوی د پارا عذاب وی شرمون کې او دغه آیات د سوره بقره د لاندې علماء یو قاعده ذکر کړي وای ګوره د نیکي پټولو کې لوی او اهم بدله سره ان من جزاء الحسنه الحسنه بعدها د نیکي پټولو کې لوی بدله دارا چې د یوې پسې د بل توفیق درته ملاو شو دا د نیکي ټولو کې لوی بدله دو رکعات نفل لکول الله ور سره د دو نور توفیق هم درکو د قران درس او تدریس او ترجمه دی اوریدا ور سره د تلاوت او نفلونم شروع کړ او د ګناه پټولو کې لوی اهم سزا سره چې د یوې پسې درته د بل توفیق ملاو شي یو ظلم دکړو او یو مسلمان دی قتل کړو د بل مقام درته ملاو شو لسل مسلمانان دی په جړا کړو نو د شلو نورو مظلومانو اهم در پسې شو نو دا پټولو کې لوی خطرناک سزا ځکه وی ويمدهم الله مهلت ور کوي دویتا الله دویتا مهلت ور کوي دا سورہ ال عمران کې رستم وګورئ کله چې سورت ختمي آیات 196 نمبر کې وایي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك دوک کی دیوان چیتا لرے مخاطبا تقلب الذين كفروا گردیدل را گردیدل په خوشحالی سره را کسانو چې کافر دي فل بلاد په دې خارونو کې دا کافر چې خوشحالی سره ګرځي را ګرځي اعلان کې کافر دي دا الله دشمنان دي وې د دې دا گردیدل له دوکه کې وانه چي متاع قليل فائدہ لګونته تمام دنیا کله چا په وسو طاقت کې شي او تا قیامت اغل عمر ملاو شو خو بیام دې توي متاع قليل فائدہ لګونته او د دین پس ثم مأواهم جهنم بیا زید پات کی دود دوی جهنم نے وبئس المهاد او بد فرش دے دا جهنم بلکہ اللہ یو قانون ذکر کرے او ادي آیات دلان مفسرین دا غي ذکر کرے ورکل چې دا الله انبیاء علیهم السلام دنیا تراغلی او دا الله دین امت او قوم ته بیان کړي نو چا چې په ابتدا کې مخالفت کړي نو ابتدا کې الله هغه کافر په لګو لګو تکلیفونو رانی سي په لګو لګو تکلیفونو رانی سي ځنه کافر د لګو لګو امتحانات سره توبه واسي او ځنه په خپل کفر باندې کلک او مضبوط وي نو اخر کې الله داسیو کی چې هغه کافران وي او الله په د هر څه دروازې را کلاو کی الله په د هر څه دروازې را کلاو کی او بیرونی سي اور هغه حکمت ذکر کو رستو لکه ګورې سورہ انعام ګورې و مفارکی الله دا قانون ذکر کړی دی او دا تقریبا د هر کافر بارکه 200 اختمایات د سورہ انعام و می پاره وګورئ وما پارا سورت دے سورہ انعام او آیات تے 200 ختم فرمائی ولقد ارسلنا الى امم من قبلک
فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد ارسلنا بشكر علي من پیغمبران الى امم امتن تا من قبلك تا نمخ کے اے حبیب. ندیو کی عبارت کی تقریر دے فکذبوا دا غټولو امتونو خپلو پیغمبرانو ته د دروغ نسبت کړو نو چې کله د دروغ نسبت یو کو د دعوت نفس فاخذناهم بالباسا نورانی ولی مون په تکلیفونو د مالونو سرا والضرا او په تکلیف د بدنونو سرا. باسا هغه تکلیف لوي چې دا هغه تعلق د مال سره لکه فقیری شو په ژوندون کې تنگواله شو او ضرا هغه تکلیف لوي چې دا هغه تعلق د بدن سره رانی ولی مونږه غیب الباسای په تکلیف د مالونو سره والضرا په تکلیف د بدنونو سره او باسا او ضرا دواړه صيغه د تانیث دي او دې د فار مذکر د دې د لفظ نه نشته. رانی ولی مونږه بالباسا ای والضراء په تکلیف د مالونو سرا او په تکلیف د بدنونو سرا داولی مرانی ولی لعلهم يتضرعون دې د پارچ دی عاجزیو کی او الله نه دعا وغواړي او د کفر نه توبه وباسي. لیکن دای کی اس فرق رانغه فلولا اذ جاءهم باسنا نولنا کل شراغلو دوی تعذاب زمونږ پکار خداو تضرعوا چې د عاجزی کړي وي ولکن قصد قلوبهم لیکن سخشیو زن داوی وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون او خیستکړو دوی ته شیطان هغه چودې عمل کوونکی. دا ګوره ابتدائی دور ابتدا کی دین بیان شو دیونه منول نو دغه شانکار ور سره الله کو نو چې کله په کفر کلک شول او کفر پرې خونه فلما نسوا ما ذکروا به هر کله چې دای هیر کړي واغس چې دای ته نصیحت ورکړ شو پاغي فتحنا علیهم ابواب کل شیء را کلاو کړو موږ په دوی دروازې د هر یو شی دته استدراج وای. استدراج څه ته یو سره الله نافرمانی کوي او د مال د دولت د خوشحالي دروازې په کلاو دي. فتحنا علیهم ابواب کل شیء را کلاو کړو موږ په دوی دروازې د هر یو شی حتا تر دې ذا فرحو چې دای مسیو تکبر کړو ور یو خوشحالي د شریعت مطابق دې کې هغه نه د مراد دې کې علماء ذکر لیکلي فرحو فرح بتر خوشاله شو خو په خوشالۍ د تکبر او د مستی سره حتا اذا فرحو تر دې چې مسیو بما پاغنه متونو تو چې لور کړی شو اخذناهم بغتتن نورانی ولیمیو ناساپی. او اللہ عجیب قانون دے کافر پدا خیال کی نہیں نیسی چھ مال لگ دے دولت لگ دے خوشحالی کمی دی عرص برپور روی نیسی دیل دا خبکان رانی ولوی پیگئی پہ خبر ہو مختنو دی مسلمانان عوام کمداد اگر وی فلانے مرشو یرد آغسو نیس مکوا جیداد و مرگو لخو نو اللہ کافر د غریبی او د بیماری په حال کې اکثر نه رانی هر ډیر وی اسباب ډیر وی او روی دي لکه فرعون بارکی وی کم ترکو من جنات و عیون الله وی سمر باغونه تن پاتشل سمر چینی پاتشوی سمر خزانه پاتشوی و مقام کریم دا سے حال کی اللہ رانی سی دا قانون د هر کافر سره ده د هر کافر سره دا قانون ده. دا وګورئ تاسو سورہ اعراف کې الله دغه شان ذکر کړی. سورہ اعراف وګورئ اتم نهم پارک آیات یوسل در اتیایم آیات یوسل در اتیایم کې وګورئ الله وی والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذین کسان کذبوا بآیاتنا چې د دروغ نسبت کوي زمونږ آیاتونو ته زمون آیاتونو ته دروغجن وي او هغه ته دروغ نسبت کوي الله وایسا نستدرجهم
استدراج سے تو امام قرطبی وی هو الاخذ بالتدریج منزلتن بعد منزلتن. استدراج وی نیولو تا درجہ پا درجہ رو رو اللہ رانی لگے کافر لوگو رو رو رانی سی خو پزان پوئی گنا. سنستدرجهم زرد چرورو برونی سمونگ دوی من حیث داغ زینا لا یعلمون چرئی پوہی گنا واملی لهم اللہ عز محلت ورکم دویتا انکی متین بے شکرانی والزما سخو مضبوط دی. دارنگی گو رئی دغشان راغلی پسور انعام آیات یوسل لسم کم دغ مضمون راغلے. دومی پارے اخیرنے آیات تے اللہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ اڑو راڑو منگا زلونا دے کافرو دا حق دا قبلولنا زلورتا اڑو راڑو ونقلب اڑو راڑو منگا فیدتهم زلون ددوی اے عن قبول الحق دا حق دا قبل دونا وابصارهم او اڑو راڑو استرگی ددوی اے عن رویت الحق دلیدو دا حقنا کما لم یؤمنو به لکسرنگی چی دی ایمان نو روڑے پدے اول مرتن فاول ذلکی ونظرهم علتیوی ویمدهم فی طغیانهم یعمهون دلتوی ونظرهم او پریگدو منگ دی ترسمو دی پوری یعنی محلت ولورکو فی طغیانهم پدی سرکشی دجوی کی یعمهون وی بدئی دغشان حیران و پریشان. دارنگی گوری سورہ توبہ گوری دی مضمون دا پارا پینزم پنزوستم آیات پلسم پارا کی سورہ توبہ گوری پینزم پنزوستم آیات گوری فلا توجب کاموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فلا تعجب کا تعجب کی روان چیتا لرے مخاطبہ اموالهم مالنا ددی دشمنان ددین نا منافقان چی ددین دشمنان لی او اروخ اسلام و مسلمانانو ته تکلیف رسے د دې ډیر مال دی په تعجب کې وانه شي چې د ډیر مال له ولا اولادهم او نا اولاد دوی دا الله ورته ډیر مال او اولاد ورکړي دي سره د دینه چې د الله نافرمان دي. انما يريد الله بشک اراده لري الله ليعذبهم بها چې سزا ورکړي دوی ته په سبب د مال او د اولاد فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې. اور دیو جنگر پہ امتحان اور عذاب کے فرق ہم در لدایات ذکر کئی. مومن سر مال لے نو کدی اغا مال لٹائی نو دا مال حلال لٹول اغا عبادت تے کمال کی تباہی رالاو کمیر آگے نو دے پاغی صبر کئی نو دل پہ سور عجر ملاوی. مومن دا بچو تربیت چی کئی نو دے عبادت تے او کہ یو بچے بیمار شی او یا یو بچے وفات شو نو پاغی چی دے صبر کئی نو اللہ و جنت بورت ملاوی گی. خود کافر دا پارا دا ٹول عذاب و عذاب دے دا مال دا پارا کڑاوی عذاب دے کپارے تباشو نو خفکان عذاب دے دا بچو لویول عذاب دے دا بچو مڑکی دلو بیماری عذاب دے او دغ بچی او مال بے دغ شان ڈیروی وتزحق انفسهم او سختی سر بوزی روحن ددوی وهم کافرون او وی بدئی کافر مال بم ڈیری دے بو لگوری اولاد بم ڈیری دے بو لگوری او پدی حال کے بے اللہ والی ندا وڈیر دا افسوس غستلی ددوی دا پارا. دارنگو گوری سورہ مومنون گوری یا آیات دا سورہ مومنون ران سروڑی کئی شپگم پنزوستم اغی کم دغا مضمون دے اللہ گورا کافرو تا محلت ورکئی. دیو جنہ دا مومن کار دا دا اللہ دا عبادت و بندگی رئی سر دے او دے چھ مظلوم دے نو کافر ظالم با اللہ رانی سی خو کلے رانی سی دا اللہ خو خدے چھ کلے رانی سی نیو رانیو سر دا کار نشتا
دا څه ضروری نه چې د پسترګو ګوري هغه چاته الله وای چې هغه امام الانبیاء دی سید المرسلین دی وای حبیبا یا به دلته وی نه خدلته څه ضروری نه لکه مثال په تور ګوري آیات د سورہ رعد آیات ګوري 14 پارکه الله خپل حبیب ته تسلی ورکړي چې دا څه ضروری نه ده چې دا دشمنان د دین او د عذاب تاسو پستر ګوري آیات ګوري سلوختم نمبر د سورہ رعد 14 پاره و اما نرینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب و اما نرینک او کچریو خیمون تاته حبیبا بعض الذی بعضها عذاب نعدهم چې مونږه وعده کو د دین د دشمنانو سره او نتوفینک یا حبیب تا وفات کو او استاسو په ژوندونو ډوړي راون نیسم فانما عليك البلاغ نو بشک حبیب پتا خو تبلیغ کولی د چا دنیو سره ساکار نشتا فانما عليك البلاغ بشک پتا باندې حبیب تبلیغ کولی وعلينا الحساب او حساب پمونه دیو جن د مؤمن کار دے د دین خدمت د کافر نیول او نه نیول چا کار دی الله کا او دا څنګه ګره کی چته وین نیو کله الله راسی یو کافر دور مسلمانان شهیدان کې وخت الله هدایت کی جنت لش ردی کی واسطه سید الشهدا حمزه رضی الله عنه چې شهید کړي نو دا قاتل ته الله هدایت کو وحشی ابن حرب رضی الله عنه صحابي جوړ شو او ټول صحابه جنت ته وځي نزل وخت یو کافر و مسلمانان شهیدان کی اوس کده الله رحم وشي نو به جنت ته بوزي هغه ته د ایمان توفیق ورکي آیات مبارکه کی وای الله یستهزئ بهم الله د دې ټکو بدل وو علی د دوینا ويمدهم مهلت ورکوي دویتا فی طغیانهم پدې سرکشی د دوی کې یعمهون وی بدئی حیران او پریشان او عم حد زړلوالی ته وای لکه عمیا دسترګډلوالی ته وای زړه ډونوي او چاته چې الله توحید او معرفت حاصل ني نو بس دا غزل ډونله اولئک الذین اشتروا الضلال ذی حال بیان کو نو سوی اولئک الذین دغ خيون والها کسان ني اشتروا الضلال چې دای غورا کا گمراهی غورا کا دې کې دا اشتراو په معنا ده څه ده استحب الضلاله علی الهدى دای غورا کا گمراهی د هدایت مقابله کی دا خپل معنی وا اخذوا الضلاله وتركوا الهدى واغستدوی گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کی فما ربحت تجارتهم نو گٹھو نک تجارت دوی دربه نسبت تجارت تکڑے دی تے اسناد مجازی ہوئی اصل کی معنی فما ربحو فی تجارتهم نو اسناد دربه تجارت تشوی دی تے اسناد مجازی ہوئی او دا قرآن کی دیر راضی معنی خپل دا فما ربحو فی تجارتهم دای غټاون ک په خپل تجارت کې وما كانوا مهتدين او ندی دوی لار مندون کی دای لار مندون کی منی او دای په خپل تجارت کې سګټ او فائدہ مونکا دای په خپل تجارت کې تاوانی شو اگر تجارت کې دو خبري ضروری وي یو دا چې د سروپو پیسو تجارت تکه نو یو دا چې راس المال او سر د پیسو بچ دویم پاغه څخه ګټه حاصل شي ځنه وخت دا سی وی چې سړی ګټهونو کی خو راس المال بچ نو خياران دې تتاوان نه وي آیات مبارکه کی وای فما ربحت تجارتهم دې تجارت کې څه فائدہ ملاو نشوا وما كانوا مهتدين کی وای راس المال مر پسې ویلو نو دې تغټ تاوان چې راغله لپاره ازالات بیاوینا نو فما ربحت تجارتهم کی نفی د غټه را وما كانوا مهتدين کی داوی راس المال مر پس ویللې راس المال ویللې
نو دای هدایتم انموندو ورل زلالت پاتې شو، دی صرف زلالت پاتې شو، هدایت منموندو او هدایت ور سره پاتې نشو، داغه په ور سره زلالت پاتې شو او دای په گمراهی کې پاتې شو. او ورا دا الله د حبیب او د قران تابعداري ایمان او اعمال اختیارول د مشابه کو د تجارت سره، او ډېر زینو کې الله دې ته تجارت ویلي. اگر چې موږ په مالی او دنیوي تجارت کویو، خدا آخرت تجارت مشات غرزوله. لکه وګورئ تاسو سورہ صف، الله د ایمان او د دین مهنت د آخرت ګټه تم تجارت ویلې. په اتوشتمه پارا کی سورہ صف وګورئ، دا غي لسم آیات وګورئ. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم